د افغانستان نابینا لوبغاړی او د ځغاستې اتل ولي محمد نوري دا ځل د لامبو وهنې سیالیو دپاره چمتووالی نیسي. دا سیالۍ چې نږدې یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي، ولي محمد نوري ورته تمرینات پیل کړي دي. ولي محمد نوري تازه د 1500 بینا لوبغاړو ترمنځ د ځغاستې اتلولي خپله کړي چې دا ځل د لامبو وهنې سیالي کوي. د افغانستان نابینا لوبغاړی ولي محمد نوري چې تازه یې په لندن کې د 1500 بینا لوبغاړو ترمنځ لومړی مقام خپل کړی، اوس د لامبو وهنې سیالیو ته چمتووالی نیسي. ولي محمد به د 100 لوبغاړو ترمنځ چې فزیکي روغ خو ذهني معلول دي دا سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې زما یوه بله سیالي 10 ورځې بعد په انګلند کې ترسره شي، البته دا ځل یې د لامبو وهنې په برخه کې. ګرانو خوږو خویندو ورونو، هڅه وکړئ چې په خپلو دعاګانو کې یاد وساتئ تر څو د افغانستان لپاره بیا اتلولي ترلاسه کړم. دا بهر به تاسو وینئ کله چې موسم آب و هوا ښه وي، ډېری تمرینات مې زه دلې دلته کوم. د ولي محمد د لامبو وهنې روزونکی وایي تمرینات ښه مخته ځي او ولي محمد به په راتلونکو سیالیو کې وځلیږي. د شپږونیو راهیسې ښه پرمختګ شوی دی. دا ډیر واضح دی او له تیرو 2 دورو راهیسې په توپ وهنه یا ډایبینګ باندې کار کوو. دا هر څه ډیر ښه پر مخ روان دي. ولي محمد نوري د افغان پوځ په لیکو کې 10 کاله وړاندې په یوه چاودنه کې خپل دید یا بینایي له لاسه ورکړې وه چې اوس په نړیواله کچه د ځغاستې او لامبو وهلو اتل بلل کیږي.